السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، د عایشه رضی د نکاح متعلق د منیر شاکر په شان د منکر حدیثو چې څومره اعتراضات دي دا خبرې تاسو اورئ. دوباره د ما یو کلیپ هم کړی، خو زه به جواب کوم دا ځل انشاءالله، داسې جواب چې د ذریت به یاد ساتي انشاءالله. د شپږو کالو جنې خوښه کړه او د 9 کالو په عمر کې ځان له واده کړه. د دنیا کې مشهور اورېدلې هلکه اورېدلې اولو ګستاخي دقه خبره زمونږ بخاري شریف لیکلې ده. چا لیکلې ده؟ خلک را پاسېدلي دي، لیډرانو ورته. محترم ورونو، دا په دې ویډیوګانو کې بار بار دا خبره کوي چې موږ د نبی علیه السلام توهین څنګه برداشت کړو. ته د نبی علیه السلام غم کې د الله په ذات قسم خورم چې دا د مسلمانانو یره نه وای چې تا به د نبی سلم په ذات باندې څومره حملې کړې وي. ته هغه انسان چې تا ویلي چې دا نبي خو موږ منودلم نه، که قرآن راته ویلي نه وای. تا موږ ته حقیقت معلوم دی، ستا شاګردانو موږ ته ستا کیسې کړي، هغه طرف ته موږ نه ځو. د نبي علیه السلام غم ما سره دی، د الله په ذات قسم دی چې د نبي سلم ذره غم تا سره نه وي. خو اصل کې منکر حدیثو اول ټارګټ چې بخاري. محترم ورونو، یو روایت د امام بخاري رحمه الله نقل کړی دی په دې مسله کې چې د 10 کلنه نکاح په 6 کلنۍ کې او رخصتي په 9 کلنۍ کې شوې وه. نو دا اعتراض کوي چې امام بخاري دا حدیث راوړی دی. محترم ورونو، دا خبر یاد ساتل پکار دی چې د امام بخاري نه مخکې دا حدیث چې دی امام احمد راوړی دی، د امام بخاري نه مخکې دا حدیث چې دی امام شافعي راوړی دی، امام احمد نه مخکې مسند د حمیدي کې دا حدیث نقل دی. 3 کتابونو د امام بخاري نه مخکې دا حدیث راوړی دی. امام احمد چې راوړی دا حدیث نمبر 6 جلد او 113 صفحه کې ده. مسند حمیدي کې دا حدیث چې راغلی دی د 333 حدیث نمبر دی. مسند شامی کې کتاب العلوم د امام شافعي کې چې دی 5 جلد 128 صفحه کې. نو ګور د امام بخاري نه مخکې د علماو دا حدیث راوړی دی. بیا دا حدیث چې دی مسند احمد کې موجود دی، صحیح بخاری کې موجود دی، صحیح مسلم کې موجود دی، ترمذی کې موجود دی، ابو داود کې موجود دی، ابن ماجه کې موجود دی، سنن کبرا د بیهقي کې موجود دی، ابن ابي شیبه کې موجود دی. محترم ورونو، اعتراض په چا باندې کې؟ صرف بخاری باندې. ګوره د مرضی انسانو پیژنې. مخکې ما تاسو د حدیث اول امام احمد راوړی دی، مسند حمیدي راوړی، امام شافعي راوړی دی. امام شافعي چې ما یو ښځه ولیدله جنۍ چې هغه د 20 کلو هغه نیا جوړه شوې. څنګه وایي 9 کلو کې واده وشو، هغې ماشوم پیدا شو، د هغې لور چې یو مثال 9 کلو کې بیا وه، د هغې ماشوم پیدا شو، نو په 20 کلنۍ کې هغه دغه وه نیا ترې جوړه شوې وه. همداسې عایشه رضی الله فرمایي وایي کله چې ښځه جنۍ د 9 کلو شي هغه نه ښځه جوړې شي، 9 کلو چې شي ښځه جوړې شي. دې منکر حدیث ما ته موږ ویو چې ته چې وایې چې جنۍ نکاح مثال په 9 کلنۍ کې جایز نه ده، په 100 کلنۍ کې جایز ده. فرض مثال ته وایې چې دا مثال په 14 کلنۍ کې جایز ده، په 9 کې جایز ده. موږ به ته د قرآن او حدیث نه په دې مسله باندې یو دلیل پیش کا، یو آیت پیش کا. ستا ټول هغه منکر حدیث چترالوي دی او که فلاني دی، هغه ته زموږ چلنج دی. ته یو حدیث په دې مسله کې پیش کا چې په 14 کلنۍ کې نکاح صحیح ده. فرض مثال کا دا وایي یو کس تاسو ته راشي او تاسو ته وایي چې ستا لور د 9 کلو او هغه په نکاح کې راکې. زه د الله په ذات قسم خورم چې د نبي علیه السلام په شانته انسان زموږ د لور رشته وغواړي، غوښتل څه چې موږ به ورته پیش کړو. خو که ستا په شانته انسان چې ته زه وایم چې د اسمان نه هم راښکته شي او ستا په شانتې عقیدې والی، ته لا 9 کلنه ښې موږ وایو چې 10 کلنه وي او ستا په شان انسان نه چې موږ به یې ورنه کړو. نو انسانانو پورې فرق دی. د نبي علیه السلام په شانته انسان ته به موږ خپل لوریانې خپل اولاده ورپېښ کړو، او ستا په شان انسان ته خو لا 9 کلنه او دا یې ښی والله چې د اسمان نه هم راښکته چې او ستا په شانې ګنده عقیده ولري. نو انسانانو پورې فرق دی. او ستا په شانې ګنده انسان ته 9 کلنه او دا څوک نشي ورکولی په نکاح باندې. او چې صالح او دیندار انسان هغه ته به 9 کلنه هم ورکړي، هغه ته به 12 کلنه هم ورکړي، هغه ته به 14 کلنه هم ورکړي. دا اعتراض کول چې 9 کلو باندې کفار اعتراض کوي، تا سره غم دی ځکه د کفارو ملګرتیا کوي، نو تا سره د کفارو غم دی. نو ګوره نن سبا یو کس دی هغه د 50 کلو دی، 500 کلو دی. فرض مثال ته وایي 14 کلو، ولې په 14 کلو باندې خلک اعتراض نه کوي؟ څه هغه باندې مې اعتراض کوي. نو خلکو اعتراض ته خو اعتبار نشته دی. نو اول خبره خدا شوه. بله چې دا خبره موږ د قرآن نه ثابته او د الله په فضل و کرم سره موږ مخکې وضاحت کړی چې دا په قرآن کې دا خبره شته. الله سبحانه وتعالی وایي چې والله یئسن من المحیض من نسائکم، هغه جنۍ زنانه چې هغو باندې حیض نه راځي نو د هغوی عدت 3 میاشتې دی.
دا د هغه زنانو باره کې دی ګوره چې قبل الدخول د هغې طلاق نه شوی بعد الدخولي ځکه هغو ذکر خو په سوره احزاب کې شته چې هغه زنانه چې هغو سره دخول نه شوی هغو حکم په هغې کې بیان شوی دا هغه زنانو کې چې دخول سره شوی نو هغوی وخت چې دی 3 میاشتې دی دې باره کې حدیث واورئ دا حدیث امام قرطبي هم نقل کړی ابن کثیر هم نقل کړی په دې باندې اجماع د مفسرینو ده امام دغه ابی بن کعب فرمایي چې یا رسول الله ان عددا من عدد النساء لم تذكر في کتاب الصغار دي صغار صغارو چې دی هغه ذکر نشته د وړو جنکو ذکر په قرآن کې نشته دی چې د هغوی عدت به څنګه وي بیا الله سبحانه وتعالی دغه آیت نازل کړه والله یئسن من المحیض دا آیت الله سبحانه وتعالی نازل کړه دا د قرآن نه دلیل چې الله سبحانه وتعالی په اذن سره موږ خپله مسله د قرآن نه ثابتو او دا زموږ دعوه ده چې قرآن چېرته صحیح حدیث چېرته د قرآن خلاف نشي کېدلی چېرته د قرآن خلاف نشي کېدلی محترم ورونو دا چې اعتراض کې په حدیث د په بخاري کې چې نقل دی راوي دی پکې حشام باندې هغه باندې د دې اعتراض دی خو محترم ورونو د دې اعتراض د بخاري په حدیث باندې حشام ابن عروه باندې دی چې د حشام چې دی د حافظه کې څه مسله راغلی محترم ورونو د امام ذهبي هم لیکلی چې دی په حافظه کې څه مسله راغلی او خو د حافظه داسې طریقې سره خرابه نه وه چې هغه نه حدیث قبول نشي تاسو د جرح تعدیل څومره کتابونه چې هغه ته لاړ شي د هغې په حافظه کې چې خرابۍ راغلی او داسې حافظه نه و خرابه چې هغه نه حدیث وانخیستل شي امام بخاري ته اخیستی امام مسلم ته اخیستی او ستا په شانې بیړاګان اعتراض لري ښه د دې به دې جواب وکړو دا وایي دا حدیث صرف د دې په شان نور منکر حدیث یو بل نه هغه ما ولیده هغه وایي دا صرف حشام ابن عروه نقل کړی دی د الله په فضل و کرم سره دا تاسو ته موږ ثابتو چې دا ډېرو تابعینو دا نقل کړی دا حدیث دا حدیث چې نقل شوی د ابو سلمه بن عبدالرحمن نم نقل دی یحیی بن عبدالرحمن نم نقل دی ابو ملیکه نم نقل دی عروه بن زبیر نم نقل دی زهري نم دا حدیث نقل دی دوه درې نور تابعین دي د هغوی نم دا نقل دی دا تقریبا د لسو مدني چې مدینه کې اوسېږي دا هغو صحابو نم د تابعینو نم دا حدیث نقل دی صرف د دې یو حشام بن دغه نه نقله چې حشام باندې ستاسو اعتراض دی دا تقریبا متواتر درجې ته دا حدیث رسېدلی دی یعنی د لسو تابعینو نه حشام نه علاوه نور هم دا حدیث نقل کړی دی ستاسو اعتراض چې دی که بیت العنکبوت دی دا هېڅ حقیقت نه لري هیڅ حقیقت نه لري خو موږ پوه شو چې ستاسو اعتراض په دې حدیث باندې نه دی ستاسو اعتراض د نبي سلم په دې ذات باندې دی تاسو همیشه په هغه باندې د هندونې په شانتې حمله کوئ ګوره موږ مخکې وضاحت کړی چې د نن نه 1400 کاله مخکې یو جنۍ چې هغه د 9 کالو وه هغه ډېره غټ قدامت او د قد په لحاظ باندې د جسم په لحاظ باندې هغه د واده لایق وه ستاسو ته په دې سکرین باندې محترم ورونو زه یو 3 تصویره دا د انګریزي نیوز پیپر دی ډیلی میل هغه پریښي دي اولینې د محترم ورونو She should be playing with dolls. It's shocking. Colombian girl 10 gives birth to healthy baby daughter. وای هغه باید لوبو سره مستی وکړي او دا شاکینګ ده د کولمبیا یو نجلۍ چې لسو کالو ده ماشوم یې وزېږاو زموږ په عصر کې دا د 2012 نیوز دی محترم ورونو د لسو کالو ده ماشوم یې وزېږاو او دا منکر حدیث وی چې دا څنګه لایق ده چې د دې نکاح وشي خپل نیوز دی محترم ورونو مین 34 هو از د دیر شو څلور دېرشو کالو دی وایي هغه دا جلۍ د ګرل فرینډ دی وه هغې پریګننټ کا هغه به مطلب حمل یې هغه نه واخیسته تاسو وګورئ محترم ورونو د لسو کالو جنۍ حامله شوې ده لسو کالو ښه دا بل نیوز هم دی ګرل 11 becomes Britain's youngest mother after getting pregnant age just 10 د 11 کالو جنۍ د برټن ټول نه ځوانه جنۍ چې هغې ماشوم پیدا شوی په لسو کالو کې حمل اخیستی او لسو کالو کې نو ته په چا باندې اعتراض کوې دا خو ثابته ده چې د لسو کالو جنۍ هم بالغې کېدلی شي چې جنۍ بالغه شوه ستا په کوم ځای کې اعتراض دی چې ته اعتراض کوې تا ته موږ دا وویلي چې صحیح حدیث کې نقل نبي سلم فرمایي چې آدم علیه السلام قد شپېتو ګزه ورو په ورو دا قدونه او قدامت وړېږي نو د 1500 کاله تقریبا مخکې 14 کلنه جنۍ هغه ډېره غټه او په مقابله د نن کې تاسو یورپ کې جنۍ وګورئ هغوی د 14 کلنې 10 کلنې جنۍ د زموږ د جینکو د 10 کلنو مقابله کې دومره غټه قدونه او دی دومره غټي دا اعتراض تاسو بې ځایه ته په قرآن او حدیث باندې اعتراض کې او ته چې کفار ما وضاحت کړی چې دوی د خپل کتابونه دی وګوري چې جنۍ د لسو کالو د ماشومې پیدا شوې د دوی کتابو لیکلي چې د شپږ کلنه بایبل او دی لیکلي چې مریم علیه السلام باره کې لیکي چې بعضې 6 کاله او بعضې 12 کاله لیکي چې هغې حمل اخیستی و د هندوانو کتابونه لیکي چې دوی دا کوم ویشنو یې کوم یو دی هغه یو جنۍ سره واده کړی و د 6 کالو
نو تاسو سره هغه اصل کې دا نه دی چې ته د قرآن او حدیث نه دفاع کې، اصل کې د هندوانو په صف کې ولاړ هغه ملګرتیا کې او په بخاري او په دې معنی اعتراض کې د الله په فضل و کرم سره که موږ نه اوس هم چا وغوښتله رشته د 9 کلنې لور موږ به بالکل ورکړو، خو انسان یې ستا په شانې دا خبره حمار خو نه یي که نه داسې عقیدې والا ته خو 9 کلنه ښې موږ 10 کلنه هم نه ورکوو ښه